د دې مور او پلار سره د دې د حقونو نه یو حق دا دی، علما وایي د آیات کې مرګرو عمل پې وکئ. زمونږ استاد دا دینداره چې ځان ته ویو، دا بیماري موږ او تاسې کې ډېره ده. موږ او تاسې نه مور پېژنو نه پلار پېژنو او داسې سوچ کوو چې موږ دقسې غټ دنیا ته راغلي او غټ شو. د مور او پلار یو حق دا دی چې ته به د دې څه احسان کې، البر والاحسان. حسن بصری سید التابعین رحمه الله دته چا یو ځل ویلې یا حسن ما بر الوالدین. حسن بصری د پلار او د مور څه احسان څه دی؟ زه اوس څه احسان وکم؟ حسن بصری رحمه الله ته وایي ان تبذل لهما ما ملکت، چې څونه روپۍ د سدي کنه او ټول دې د پلار او د مور د قربان کې. بیا ورته هغه وایي وتطیعهما فیما امرکما، چې پلار او مور درته څه حکم کوي نو د پلار او مور خبره به منې. ما لم یکن بمعصیت، چې د الله په خلاف دې نه راغلی. حیات ابن شریح د بصری قاضي دی، دارالقضا کې بناسو، دنیا خلق ته راروانو راتاو بو، مشر جج او قاضي و. مور به راله جمعات کې به ودرېده مخې ته، یا حیات، ای حیات، ای اوسکاره. بوډۍ ښځه وه، هغه په دې څه پوهېده چې دا قاضي دی او دا جج دی او فیصله کوي. نو دی به ورته وویلې چې امرا یا امې، ابۍ حکم کوه. وایي پاڅېږه، هغه چرګې وږي دي هغو ته دانې واچوه. هم والق الشعیر للزجاجات. ته به خلکو ته ویل تاسې لږ ودرېږئ، زه دا د مور حکم پوره کړم. لاړ به چرګانو ته به دانې واچلې. وایي نور مورې، وایي دا ځای وله جارو کړه، ځای به جارو کړه. وایي به وشه مورې، وایي زم خلکو له فیصله. الله دې داسې بچي موږ او تاسې ته راکړي، او الله دې موږ او تاسې د پلار او د مور دپاره داسې بچي وګرځوي. زمونږ او ستاسې زمانه کې خو داسې یو هوا الوتې ده چې یو سړی یو معمولي روپۍ پیدا کړي. زه کله وایم الله دې دې روپۍ دا خړ مخوره کړي. والله چې د خلکو نه عزتونه ختم کړه، ورورولۍ ختمې کړې، د الله څخه مینه او محبت یې ختم. 5 روپۍ د چا سره شي او لا چې سیبکې ورته وویلی شي، سیب او جی او سر دا ورته وویلی شي، نو که بیا داسې غریب پلار یې په خوا رواني، څوک دې تپوس وکړي دا څوک دی؟ یاره چې دا زموږ مزدور دی، څوکیدار دی. رښتیا چې مزدور دې دی، که مزدور دې نه وې تا به دې صحیح پلار جوړ کړی. د پلار او د مور احسان دا دی ټول مال به د هغه دپاره لګې او د هغه د حکم خلاف به نه کړي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، ای د الله نبي داسې یو عمل راته وښیوه چې هغې باندې انسان بیخي الله ته نږدې کېږي. نو نبي علیه السلام ورته وایي انسان چې په الله ته نږدې کېږي نو ما ته داسې بل عمل نه دی معلوم چې هغه من بر والدتین، د مور څه احسان وکړه. مور د دعا وغواړه، مور خو ستا د دعا ځای دی. امام بخاري دی، امیر المؤمنین فی الحدیث دی، دا امام بخاري په سترګو ړوند دی. مور یې الله ته دعا کوي، دعا کوي، دعا کوي، یا الله دا بچی مې بینا کړي، یا الله زما دې بچي له نظر ورکړي. خوب ویني، خوبونه خو مبشرات دي. ابراهیم علیه السلام خوب کې ویني، ورته وایي ستا په دعا باندې الله ستا د بچي نظر واخیست. سار امام بخاري روح حدیث الغار 3 کسان دي، بخاري کې حدیث ده.
یو سمڅه او غر کې بند شوي دي، ګټه پرې راغورځېدلې ده، اواز نه ځي، باران دی، ټلیفون نشته دی، لار د وتو نشته دی. یو بل ته وایي ملګرو دا ګټه به چوو د الله په فضل، خو په نیکو اعمالو باندې الله ته وسیله کړي. دا یو راپاڅېد، دعا یې وکړه، ای الله زما پلار او مورو بوډاګانو، ما ته به دا پلار او مور ډېر ګران وو، زه شپنکۍ وم، یو ورځ یخه وه، ګډې بیزې مې ډېرې لرې بوتلې، واپس چې رالم ډېر بېټیمه شوی وم، زما پلار او مور دواړه ویده شوي وو، ما بیزې ولشلې، پۍ مې راوړه، د دې سر ته ودرېدمه، او زما بچي زما دې خپو کې داسې کوړنچېدل د ولږې نه او جړلې، خو زما ایمان دا نه غوښته چې زما دادا وبی دې وږي او زما بچي دې مخکې خوراک وکړي. چې دې ته ایمان وایي که نه وایي؟ والله چې غرونه شلې دا بادي خبرې. بچي مې په ژړا ژړا وده شو، پلار او مور مې راپاڅولی هم نه شو، ما همداسې نه چې خوب دی چې دا پې خراب نه شي. د ورځې مې ګډې بیزې سنولې وې، پۍ مې نیولې دي داسې د دوی کټ ته ولاړې وي. حتی طلع الفجر، سبا راوخته او زه داسې ولاړې وې. مور رایخه شوه، یا بچیه څه کې؟ یا مورې پاڅېږئ دا پۍ وڅښئ. ای الله که ما د مور او پلار دا خدمت ستا دپاره کړی، الله دا کمر وشلی رب العالمین، وایي دې ګټې یو پړق وکړه په دې منځ وچاوده، ته داسې عمل وکړه غر نه، والله چې فولاد هم دله شتی. د پلار او د مور څه احسان دی، دا ډېر لوی نعمت دی، خو چې الله یې د چا نصیب کړي. او زه کله ویم ډېر بختور او ډېر ګټور هغه انسان دی چې د هغه دادا وبی ژوندي او دا ته په ډکه خولې دعا وغواړي، او ډېر بدبخت هغه انسان دی. جناب رسول الله وایي الله دې تباه کړي، وایي ما ته جبریل ویلي چې د ده مور او پلار ژوندي او د ده په دعا دې جنتي نه شي. وایي ما چې امین الله دې تباه کړي. زما ورونو چې د چا پلار ژوندی دی، د چا مور ژوندی ده، د دې په دعاګانو ځانونه جنتي کوي. محمد رسول الله وایي د دوی د خپو لاندې جنت دی، یعنی د دوی په خدمت کې جنت دی. څونه برکتي دی، څونه د خیر والا دی هغه څوک چې د هغه دادا وبی دواړه ژوندي او د دعا د غوښتلو ځای. مور دې نشته چې دعا دې وغواړي، ترور به دي، خاله چې ورته وایي د مور کور ورشه هغې نه دعا وغواړه، هغه مور ده.